تیر درس کې مونږه تقریبا په انفو کې تر دې پورې درس لوستی و ریسټریکټ ایډیټینګ ته وایي چې څنګه کولی شو مونږ یو فایل کې لیکل بند کړو هغه ته نه لیکل وسي که کاپي کول وسي که پاسورډ ورکول وسي ټولې خبرې مونږ کړې وې دغه نه لاندې مونږ سره دوه نور آپشن دي چې یو لیکلي ریسټریکټ اکسس او بل لیکلي اډ ډیجیټل سیګنیچر ریسټریکټ اکسس چې دی د یو سافټویر سرور په واسطه باندې چې په نوم د رایټ مینجمنټ سرور یادېږي RMS یادېږي دغه په واسطه باندې کار کوي چې دا سیستم مونږ سره نشته دی که غواړې یو مشخص کس ته ته اجازه مثلا د لیکلو د کاپي کولو د پرنټ کولو ورکړې یا ته صلاحیت واخلې دا کمانډ هغه دپاره مونږ استعمالوو خو مونږ سره دا سیستم نشته دی ډیجیټل سیګنیچر دې دپاره استعمالوو ګورئ کله چې تاسو لیکل کوئ مثلا یو مکتوب دی صحیح ده په افغانستان کې خو دا سیستم نشته خو نور ځایونو کې شته نور دنیا کې اوس دا مکتوب دی ما ولیکه دا مکتوب زه د رئیس صاحب امضا ته لېږم رئیس صاحب په دوبۍ کې دی صحیح ده او زه دلته یم اسناد دي مهم دي باید دا رئیس صاحب امضا کړي او تر څو زه بل ادارې ته راولېږم که غواړم چې یا رئیس صاحب سره په کمپیوټر کې امضا یې ډیجیټلي سیستم شته دی دا تذکرې تاسو اخیستې که نه چا الکترونیکي تذکرې هغه کې یو کله چې ته امضا کوې یو دونه ډیوایس درته راکوي وایي دې کې امضا وکړه هغه ته ساین پټ وایي قلم په واسطه باندې امضا کوې که نه نو دا هم هماغسې سیستم دی ته ورته ځای د امضا جوړوې چې وروره دقسې ستا د امضا دی دلته امضا وکړه دا متن دی متن هم جوړ کړو چون انګلیسي دی انګلیسي زه لیفټ خواته نه دا لیکل لیفټ خواته نه کېږي فارسي پښتو رایټ خواته نه کېږي ښي طرف نه نو زه دلته ځای د امضا جوړوم د امضا ځای کوم ځای نه جوړولی شي لاړ به شي انسرټ ته چې راغلی دلته ګوره مونږ سره یو کمانډ دی په نوم د څه شي اډ ډیجیټل اډ سیګنیچر سروس خو زه په دې بره باندې کلیک کوم مایکروسافټ افیس سیګنیچر لاین جوړول غواړم دلته زه یو لاین جوړوم چې په هغه ځای کې رئیس صاحب امضا وکړي په دې مې کلیک وکړو په دې مې چې کلیک وکړه ښه دا کوم کس چې دلته غواړي امضا وکړي د هغه نوم څه شی دی زه ورته وایم چې په نوم مثال په طور محمد اسلام صاحبزاده وظیفه یې څه شی ده زه ورته وایم چې دا IT مانیجر دی دا مې ورته ولیکو بل د دې ایمیل ادرس څه دی ایمیل ادرس لیکم iSaibzada@gmail.com دا چې ګورې یو څه نوټ دی د سیګنیچر په باره کې لیکلي دي وروره دې نه مخکې چې یو څه امضا کې باید هغه لیکل ولولې ویې ګورې صحیح ده چې صحیح دي که نه دي صحیح د هغه نه وروسته اوکې باندې مې کلیک وکړو اوکې باندې چې کلیک مې کول ته ګوره زما نوم او زما پوزیشن مخکې د مخکې مې تیار دلته راغلي دي دا چې کله زه ولېږم رئیس صاحب ته په دوبۍ کې هر ځای کې چې اوس یعنې زه فکر وکړه چې زه خپله یم زه یو شرکت لرم نو کارمندان ماته دا راولیکه چې دا زه امضا کړم نو د امضا دپاره دلته رایټ کلیک کوم رایټ کلیک مې چې وکړه دلته ګوره یو کمانډ دی په نوم د ساین دا خدمات خو اوس موږ سره نشته نه ما سره ساین پټ شته نه هغه آپشن شته دی صحیح شوه هغه دلته فالو کېږي پرې کې کله چې ساین باندې کلیک کړې اوس ما سره نشته دی ګوره ښه ما ته وایي before you can add signature you must have the document in a format that support digital signature دا وایي داسې یو سیستم باندې جوړ کړه چې هغه ډیجیټل سیګنیچر سیستم نه دی دا سپورټ کې قبول کړي نو ما سره خو نشته دی ما ته وایي do you want to save in a supported format دا فایل د غواړې په هماغه فارمټ کې سیف کړم یس کوم ځای کې سیف کړې ډیسکټاپ کې مثال په توګه دا ما سیف کړو دا مې سیف کړو ګوره ما ته وایي ته که غواړې دا لیکل ډیجیټل امضا وکړې امضا یې ډیجیټلي وکړې دلته نو ته باید د مایکروسافټ ډیجیټل ID ولرې چې هغه موږ سره نشته ده صحیح ده که یس باندې کلیک کړم انټرنیټي صفحه خلاصېږي ما ته معلومات راکوي هغه په باره کې خو نشته که اوس دلته تا ته داسې یو صفحه خو نه خلاصېږي هغه صفحه کې حتی ته کولی شي ماوس باندې امضا وکړې حتی ته کولی شي لکه اوس ګوره ما سره دلته زما امضا شته ده ما سره امضا یې ډیجیټلي ما سره دلته شته دا اوس دا زما امضا ده دا ما تیار کمپیوټر کې ځان سره ما ثبت کړې ده هر ځای کې چې په کار یې دا اخلم هلته راوړم په هماغه ځای کې خپل په سر باندې امضا کېږي راځي نوره دنیا کې خلک ټول ډیجیټل سیګنیچر استعمالوي او داسې نه دی چې مثلا اوس رئیس د مایکروسافټ کمپنۍ رئیس د اپل کمپنۍ دا په یو ځای کې نه مختلف ځایونه دي همالته فایل ورته لیږي انلاین امضا کوي بېرته راوړي هماغه قابل قبول دی نو په دې شکل باندې ته کولی شي چې یو کې ډیجیټل سیګنیچر استعمال کړې دا ډیجیټل سیګنیچر دې ځای نه اډ کېږي ښه خو که چېرې ته غواړې چې دې ځای نه اډ کړې دلته راشه وګوره دلته لیکلي موږ سره اډ ډیجیټل سیګنیچر چې په دې کلیک کړې بیا ما ته هماغه میسج راکړي مخکې چې راکړه تا سره باید د مایکروسافټ ډیجیټل ID وسي زه ورته ما سره دا نشته کینسل کوم یې زه د هغه نه لاندې بل وروسته موږ سره څه شی دی لیکلي دي مارک از فاینل مارک از فاینل پرون موږ ویلې که چېرې دغه فایل کې ته نه غواړې نور لیکل وکړي یا بل څوک لیکل وکړي تا یو موضوع انتخاب کړې وه موضوع مکمله شوه ختمه شوه نور لیکل نه غواړې دې باندې وکړي نو څه چل به وکړي اول دا لیکل زه منظم کوم لږ ذره چې دا لایمونه داسې یو اندازه شي راځم فایل ته چې راغلی انفو ته راځه ورته مارک از فاینل پروټیکټ ډاکومنټ مارک از فاینل اوکې مې کلیک کړه دا وایي سیف کړه اوکې مې کلیک کړه سیف مې کړه اوس وګوره دا لیکل ستاسو شو مارک از فاینل شو دې کې لیکل ته نشي کولی باره لیکلي دی ریډ اونلی دا فایل ریډ اونلی دی که ته بیا هم غواړې لیکل وکړې صحیح ده نو دلته ګوره موږ سره کمانډ لیکلی ایډیټ انیوی مارک از فاینل دې لپاره استعمالوو چې دې فایل کې لیکل ختم شوي نور څوک پکې لیکل نه کوي چې نابلده کس نشي دې کې لیکل ونه کړي نو دا موږ سره مارک از فاینل په دې بېرته کلیک وکړم نه مارک از فاینل نه زه غواړم لیکل وکړم دغه نه لاندې بل موږ سره په انفو کې یو بل کمانډ دی په نوم د چک فور ایشیو که غواړې دا فایل د چک کې د مشکلاتو په خاطر باندې چې دې کې خو کوم مشکل نشته کوم اشتباه خو ما نه ده کړې دې فایل کې دلته به راشي اول لیکلي انسپیکټ ډاکومنټ انسپیکټ ډاکومنټ ارزیابي دپاره انسپیکټ ارزیابي کول ته ویل کېږي که غواړې دا فایل ارزیابي کړي چې په دې فایل کې چا کومنټ لیکلی نه دی لیکلی دې فایل ته چا ټایټل ورکړی نه دی ورکړی صحیح ده اوس دې فایل کې وګوره زه دلته راغلم ما ټایټل ورکړه څه شی ټایټل مې ورکړه چې کمپیوټر نوټس مثال په توګه ټایټل مې ورته ورکړه کومنټس کې مې ورته ولیکه چې this file include basic notes about computer دا شی مې لیکه دا مې سیف کړه اوس که ته غواړې چې معلوم کړې چې چا کومنټ لیکلی چا پکې نوټس لیکلی ټایټل ورته ورکړی نه دی ورکړی دی چک فور ایشو ته راځه انسپیکټ ډاکومنټ باندې کلیک وکړه
چې په دې کلیک ما ته وایي چې شی غواړي چک کړه to check the document for the selected content click inspect دلته مختلف شیان دي ته غواړي چې کومنټ چک کړي غواړي ډاکومنټ پراپرټیز چک کړي غواړي ټاسک پین چک کړي زه ته دا ټول لري کا دا نو شرم ماته نه دي پکار فقط چې غواړم زه غواړم چې ډاکومنټ پراپرټیز وګورم چې دلته ډاکومنټ پراپرټیز په اړه کې چا معلومات لیکلي کندي لیکلي نو تاسو ولې چې ما مخکې لیکلو کړو کنه صحیح ده نو په دې چې کله زه کلیک کوم دا ګور ډاکومنټ پراپرټیز انسپیکټ باندې کلیک کوم ته بالکل ډاکومنټ پراپرټیز ان پرسنل انفارمیشن د فالوینګ ډاکومنټ انفارمیشن واز فاوند د دې فایل کې ډاکومنټ پراپرټیز څه ده او اتر نوم شته د لیکوال نوم یا بل داسې یو مثال درته درکوم ګورئ دلته ما دونه لیکل واغېست دا لیکل ګورئ دا یو فایل دا لیکل پکې ډېر محرم دي زه غواړم چې دا پټ کړم څوک یې ونه ګوري چې دا فایل خلاص کړم په دې رایټ کلیک کوم راځم چېرته فونټ ته راځم ګوره فونټ لیکلی دی فونټ چې کلیک کوم دلته موږ سره یو کمانډ دی په نوم د هایډن چې د کلیک دا لیکل په دې فایل کې ورک شو شته پکې ورک شو خو که چېرې ته غواړې چې یو فایل څوک چاته لیږي یا ستا لاس ته راغی ته غواړې معلوم چې دې کې خو به داسې لیکل نه وي چا پټ کړي هایډ کړي صحیح ده نو راځه چېرته فایل ته راځه فایل ته چې راغله انفو ته دلته چک فور ایشو ته چې راغله انسپیکټ ډاکومنټ باندې کلیک کړه ورته وروړه زه نور شی نه غواړم نه دا غواړم دې کې ته ما ته چې یو که هایډ ټیکسټ معلوم کړه چې داسې لیکل خو به نه وي چې چا مخکې کړي پټ کړي پکې چې کله انسپیکټ لیکې ګوري بالکل وایي هایډن ټیکسټ واز فاوند هایډن ټیکسټ پکې شته دی که غواړم هغه ټیکسټ ختم کړي ریموو یې کړه زه ورته نه چې هایډن ټیکسټ شته دی زه اوس خلاص پیدا کوم څنګه پیدا کوئ تاسو کنټرول ا کلیک کړئ کنټرول ا ټول خط به سلیکټ کړئ چې دا هم سلیکټ کړو په همدې ټیکسټ باندې به رایټ کلیک کړئ بیا به لاړ شئ فونټ ته کنټرول ا ونه کړئ نه کېږي صحیح ده فونټ ته چې لاړلی ګوره دلته یو اپشن ټیک مارک شوی چې دې کې هایډن ټیکسټ شته دی دې باندې به کلیک کړئ بیا به کلیک ته لرې کړئ کلیک هم چې لرې کړو اوس تاسو وګورئ زه دې خوا ته دا راوړم اوکې چې کلیک کوم دلته به یو پاراګراف ما سره بل اضافه شي اضافه شو کنه اوس د هایټ حالت نه وته اوس که زه ورته وایم فایل ته راشم انفو ته او دلته راشم پروټیکټ ډاکومنټ ته وبخئ چک فور ایشو ته راغلم انسپیکټ ډاکومنټ باندې مې کلیک کړو یس مې انتخاب کړو زه ورته اوس هایډن ټیکسټ وګوره دې کې شته څه وایي نو هایډن ټیکسټ واز فاوند ستا په فایل کې مونږ داسې کوم مخفي ټیکسټ خط پیدا نه کړو صحیح شوه دې دپاره مونږ دا کمانډ استعمالوو د هغه نه لاندې بل مونږ سره چې دی بل څه شی دی بل دی مونږ سره د هغه نه لاندې لیکلی دی انفو کې چک اکسیسیبلیټي چک اکسیسیبلیټي دې دپاره استعمالوو مونږ چې که چېرې ته غواړې چې دا لیکل دې معلوم کړي چې بعضې ځایونو کې خو څه مشکل نه وي لکه څنګه زه دلته راغلم دې کې مې یو دونه لیکل مې لرې کړو یو ټیبل مې جوړ کړو چې شی مې جوړ کړو انزرټ ته راغلم داسې یو ټیبل مې رسم کړو دا ټیبل مې واخیستو د هغه نه لاندې دلته راغلم بل ټیبل مې رسم کړو بل ټیبل مې رسم کړو دونه خو دا ټیبل مې د لاین زما مثلا سترګې ضعیفه دی نه معلومېږي دا ټیبل لاین نه دې خوا ته راغی جوړ شو یا په همدې شکل باندې یو عکس مې دلته راوستم داسې عادي عکس مې دلته راغلم پکچر ته ډیس ډیوایس مې انتخاب کړو او لاړم مای ډاکومنټ کې تصویر شته ما سره که نشته یو ځای کې وګورم چې تصویر هم شته که نشته دغه عکس مې واخیستی مای سیګنیچر دا مې واخیست زه اوس غواړم کمپیوټر ته ووایم چې یاره ته دغه فایل زما چک کړه چې په دې کې خو به څه مشکل نه وي داسې کوم مشکل خو به نه وي چې زه متوجه شوی نه اوسم یا آینده کې که څوک دا لولي هغه کس ته مشکل اوسي په فایل کې نو راغلم چېرته فایل ته دا مې سیف کړې یو ځل فایل ته راغلم انفو ته راغلم چک فور ایشو او چک اکسیسیبلیټي باندې مې کلیک کړه چې په دې مې کلیک کړم ما ته څه وایي مسینګ الټرنیټیو ټیکسټ په دې کلیک وکړه او دا پکچر چې تا جوړ کړی دا نوم نه لري الټرنیټیو ټیکسټ پکې نشته دی چې په دې زه کلیک وکړم ګوره دا راغی که غواړې ټیکسټ میکس آرټ کې پکې آرټ ډسکرپشن دلته راغلم څه معلومات مې لیکو دې ته مې نوم ورکړه سیګنیچر چې کله مې نوم ورکړه اوس وګورئ نو اکسیسیبلیټي ایشو فاوند هېڅ مشکل په دې کې پیدا نه شو نو که ستاسو په فایل کې په ډیزاین کې په لیکلو کې کوم داسې عمده مشکل اوسي هغه تاسو ته وایي چې ستاسو دا ټیبل کې یا دې ځایونو کې مشکل شته مثلا لیکل مو کړی ټیبل ته مې عنوان نه دی ورکړی دا معلومات تاسو ته ښیي بل چې دی موږ سره ګورئ زه څه کوم دلته مې دا لیکل مې ختم کړو دا ټول مې ختم کړو یو نوی ټیبل مې جوړ کړ راغلم انزرټ ته ټیبل مې واخیستو دونه ټیبل مې جوړ کړ دا ټیبل سایز مې لږ ځره غټ کړ داسې او بره مې ولیکه دې خوا ته راځم ښي طرف نه لیکم ومې لیکو چې شماره بیا راغلم دلته مې ولیکه چې نوم او دلته مې ولیکه د ولادت نوم ورته ولیکه یا مثلا د پلار نوم مې ولیکه پلار نوم او دلته مې ولیکه وظیفه صحیح شوه دا مې ولیکه دا لیکل مې سلیکټ کړو کیبورډ نه مې دا بولډ کړه اندازه مې ورته غټه کړه منځ ته مې راوستلو لیاوټ ته راغلم دا مې سنټر ته راوستلو صحیح شوه یو ډیزاین مې ورته ورکړ ډیزاین کوم ځای نه ورکوم دا مې سلیکټ راغلم ډیزاین ته وبخئ هوم ته چې راغلی دلته اوس وګورئ چېرته دی موږ سره ډیزاین ټیبل دلته دی دې کې مې یو ډیزاین ورته ورکړی داسې یو ډیزاین ورته ورکړ داسې ډیزاین ورته ورکړ اوس تا سره یو بل کمپیوټر دی کور کې صحیح ده دا فایل ته وړې شپې ته نور کار کور کې کوي دې فایل کې یا دا بل چاته لیږي دا فایل په ایمیل باندې او هغه سره چې دی افس 2014 دی یا 2003 دی کمپیوټر کې انسټال ته غواړې دا معلوم کړي چې یاره دا فایل چې زه هغه کس ته ولیږم هغه خپل کمپیوټر کې خلاص کړي دا لیکل دا شیان هلته دغه کمپیوټر سپورټ کوي یعنې کار کوي معلومیږي ورته که نه معلومیږي د دې د چک کولو دپاره زه څه کوم راځم فایل ته چې راغلی انفو ته راغلی چک فور ایشو ته راغلی ګوره موږ سره یو بل کمانډ دی په نوم د چک کمپیټیبلیټي یعنې دا هلته کار کوي که نه کوي کوم اپشن دي چې هلته نه سپورټ کېږي په دې مې کلیک وکړو چې په دې مې کلیک وکړو ما ته وایي کوم ورژن کې غواړې دا معلوم کړي ته 2010 کې غواړې نه 2007 کې غواړې چې کې نه 2003 کې ګوره یو کې مشکل نه لري دا کوم لیکل چې تا دلته کړي دا هغه ټول افس پروګرامونو کې کار کوي قبله یې هم په 14 کې ګوره هم په 3 کې کار کوي هم په 2 کې کار کوي هم په 10 کې کار کوي
نو ګورل ته ماته وایي نو کمپیټیبلیټي ایشو فاوند داسې کوم مشکل پکې پیدا نه شو. تاسو د دې ډیزاین بدل کړئ، راشئ هلته ډیزاین بدل کړئ، کیدای شي بل ډیزاین وشي چې هلته کار ونه کړي. مثلا ما دا ډیزاین ته واغستو او دغه رقم مې واغستله، دې ته مې بیخي بل رقم ډیزاین ته ورکړه، مثلا داسې یو ډیزاین مې ورته ورکړه، دغسې ته مې بیا یې هم چک کړئ تاسو. زه څه کوم داسې یو تغیرات مې راوستلو، بیا راغلم زه ورته چې وروره اوس وګوره، اوس دا کار هلته ورکوي، څه مشکل خو به نه وي، په دې باندې کلیک وکړه، هېڅ مشکل پکې نشته دی. نو همیشه چې تاسو کله یو فایل چاته لیږئ، یو ټیبل چاته لیږئ، نو تاسو باید دا مخکې د مخکې نه چک کړئ. دا کمانډ چې زموږ سره ایکسل پروګرام کې شته، ګورئ زه ایکسل پروګرام ته لاړم، ایکسل پروګرام مې خلاص کړ، همدا کار هلته کوم. اوس وګورئ دلته ما دونه لیکل وکړو د مثال په طور عمري کا 7 او دې ته مې داسې یو ډیزاین ورکړ، ټیبل فارمټ مې داسې ورته ورکړ، دا مې ورته ورکړ، اوکې مې کلیک کړ، صحیح ده. اوس که ته غواړې چې دا معلوم کړې دا فایل زه سیف کوم، چېرته مې سیف کړه د اسد په نامه باندې، چې ته غواړې چې دې کې خو بس مشکل نه وي، فایل ته راځه، انفو ته راځه، هماغه کمانډ دلته موږ سره شته، ګوره انسپیکټ چک کمپیټیبلیټي، په دې چې کلیک وکړئ ګوره دلته ماته وایي مشکل شته دی، هماغه کمانډ دی. کوم ورژن کې غواړې دا معلوم کړې، ماته وایي ګوره دا ټول آپشن زه لرې کوم، ښه صحیح تاسو اوس وګورئ. زه ورته 2019 کې زما افس 2021 دی، دا 2019 کې کار کوي، هو هېڅ مشکل نشته دی. خو که چیرې زه د 2019 په ځای باندې 3 انتخاب کړم، 2003 وایي شته دی. A table style is applied to a table in this workbook. کوم سټایل چې تاسو دغه ټیبل ته ورکړی په دې ورکبوک کې، دا څه وایي؟ The table style formatting cannot be displayed in early version of Excel. دا کوم ورژن پخوانی ورژن چې تا انتخاب کړی دا فارمټ هلته کار نه کوي، نه ډسپلی کېږي تا ته، یو دغه مشکل دی. خو که چیرې د دې په ځای باندې زه دا انتخاب کړم، دا لرې کړم، 2019 انتخاب کړم، هېڅ مشکل نشته، دې کې کار کوي. 2014 انتخاب کړم یا 18 انتخاب کړم، هېڅ مشکل نشته، دې کار کوي. نو دا کمانډ موږ دې لپاره استعمالوو، ځکه چې ته ډیزاین جوړ کړې، زحمت پرې وباسې او هلته عکس ته ولېږې او هغه کار ونه کړي، نو څه په درد خوري هغه ډیزاین. نو اول باید چک کړي، ډیزاین چک کړي، هغه نه بعد باید دا کار ته وکړي. بل دې نه لاندې موږ سره یو مهم بل کمانډ دی، زیاتره وخت څه رقم مشکل سره تاسو مخامخ کېږي. څوک چې ډیسکټاپ کمپیوټر لري، ډیسکټاپ بعض لیپټاپ کمپیوټر هم داسې چې چارج نه ساتي، یو وارې ګل شي. د مثال په طور زه کمپیوټر کې ناست یم، سبا یې نه لګیا یم، کار کوم، تقریبا تر 11 بجو پورې لګیا یم، یو فایل کې کار کوم، لیکم نوی فایل کتاب لیکم، زما پام نه دی چې دا فایل زه سیف کړم، دا مې هېڅ نه دی سیف کړی او په دې وخت کې برقونه لاړ شي، نو فایل خو لاړه که نه. نو مایکروسافټ افس چې دی یو آپشن لري، هغه آپشن کې ته ورته ټایم ورکوي چې 3 دقیقې 10 دقیقې 15 دقیقې. کله چې ته 15 دقیقو دپاره یو فایل کې کار کوې، سیف نه کړې، کمپیوټر خپله سیف کوي درته. هغه چې اوس